وایي چې خلک څنګه دي ایمان نوازه دي تاسو عزت ورکوئ خلکو ته والله ولې نو هر یو مېلمه ته قدر عزت وکړئ دښمن دې شیرانو ته نه راوړي تاسو کورونه چېرته دي د ونو شاته دي دې کلي ته څه وایي نوم یې چېرته غونه شیګل ښایي کوم ځای دی زنم دی خو په غونه مشهور دی غونه مشهور دی او بیا خوا چې کوم کلی ده اسمار اسمار نو څنګه بازار کاروبار روزګار خو خلک ګزاره کوي خو لکه مخکې چې څنګه وه هغه شان کار پکې نه کېږي پخوا مزې نه دی په موږ 500 روپۍ ګټلې اوس پکې چې 200 وګټو اچھا او دغه شان دی دلته خلک چکر ته نه راځي ولې اوس راځي خو یو جمعې په ورځ سیر وخت یو جمعې ګارن صرف جمعې په ورځ هغه ورځ پکې ګرم هماغه ورځ هم کار کېږي یوه ورځ دغه ټول غریبانان داسې ده چې په مخکې دولت کې هر څنګه اوس چا غوا خرڅه کړې چا بزه خرڅه کړې صحیح ده که نه ځان دپاره یو کاروبار برابر کړی اوس چا دوکان چا ریړه اوس موږ چې کوم یو موږ اوس هر یو کس ځان ته همدغه سوزکي یو برابر کړی یا په 3 لکه او یا په 2 لکه روپۍ م اخیستی دی صحیح ده اوس زموږ مشکل چې دغه مقاماتو ته دی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او ستړي مه شئ ګران لیدونکو الله دې وکړي ټول روغ او جوړ اوسئ سیلاب رضوالي زړه ستاسو په درانه چوپړ کې د کونړ ولایت شیګل کلي څخه ګرانو لیدونکو نن راغلی یم دې ولسوالۍ ته چې دوی چې ښکلا ته ستا خو همدارنګه دوی چې مشرانو سره واړو زاړو سره خبرې وکړي چې څه مشکلات لري څه خبرې دي تاسو موږ سره اوسئ او همدارنګه دوی چې ښکلا تاسو وګورئ بیا به زه لا یو ورور سره ودرېږم بعد خبرې اترې به وکړو الله دې وکړي زړه هم تنګ نه شي موږ سره نه وي ګران لیدونکو بیا تاسو څخه راغلاست یم همدې شیګل ولسوالۍ کې او خواته مې همدلته یو ورور درېدلی لکه سی ام وي اوسېدونکی ده نو دوی سره بعضې خبرې اترې لرو موږ سره مل اوسئ وروره ښه یې وروره ته خیر شکر الحمدلله صحت دې ښه الحمدلله تاسو خپله ښه ده الحمدلله لیدونکو ته کوله کې ځان وپېژنئ خپله نوم دې ووایه نوم اکرام الله دی د کونړ ولایت څخه کومې ولسوالۍ کې ژوند کوئ همدې شیګل کې همدې شیګل کې ژوند کوو د دې ځای لپاره که لږ شانتې معلومات موږ ته لیدونکو ته که راکړي دلته څونه کورونه دي څونه نفوس پروت ده والله نفوس هم ډېر پروت دی کورونه هم ډېر شته خو موږ ته صحیح پته نه لګي چې اوس څونه کورونه نه هنوز تخمیني یعنې 2000 15,000 والله بس دغه 6,000 پورې کورونه شته دی پوه شي بس نفوس یې ډېر ډېر دی هر کور کې بس داسې وایي چې 15 نفوس لري او دا روډ اخره کې چېرته تللی دی مخامخ دا بس پاکستان ته خط هم رسېدلی دی پوه شو بس دانګام هر ځای ته تللی دی کومې ولسوالۍ ته چې تاسو تلئ او دې غرونه هاخوا وایي د پاکستان نه هو پاکستان نه دې خوا ته دا چین هم شته دی او پاکستان هم دا بلوچستان هم او دې چې خلک څنګه دي مهمان نوازه دي تاسو عزت ورکوئ خلکو والله ولې نو هر یو مېلمه ته قدر عزت ورکړئ دښمن یې کور راغی پناه ورکړئ او پښتانه دي دلته ټول پښتانه ټول د کونړ بیان دي بس دا دې غرونو ډېر پاتې یو لاندې بیا ټول پښتانه او پاکستان خلک خو په دې خوا نه دي یا پاکستان خو هېڅ نشته د دې څه شی مشهور دی دا خواړه بس مانټې هم مشهوره ده یو مانټه لري پوه شو دلته نور نو بیا ډوډۍ خوراک څه شی مشهور ده والله مشهور ټول سبزي ده خو بیا پرې سابه ډېر مشهور دي د کونړ سابه
ما څه وخت به الله دې موږ نصیب کړي وګرځوي چې موږ ویم وکړو بس تیار راغلي یو چې به د ماښام دا ګپ نو لګاو نو مشکل نشته پوه شو مننه او دا پټوان دا خو ما کابل کې نه دی لیدلی موږ خو د کابله راغلي دا د اندیږي خلک جوړوي یا بازار کې خرڅېږي نه دا هم پاکستان نه راوړل اصل دا د پاکستان پټوان دی و دا پنجابیان دي په دې ځای مننه ژوندی اوسه موږ ته موخه راکړه تاسو سره مرکه وکړو بس مننه تا نه هم خیر اوسې ورور لیدونکو ته غږ اوري که څه وینا لري که حمله درته مننه ژوندی ټول وانه مسافر ورونو ته که څه وینا لري که حمله درته مسافرو ته موږ پرې مفرده مسافر یو چی ویل کوم ځای مسافر یې ته موږ د افغانستان مسافر یو په کونړ کې پراته یې چې د خوړلې کافي مسافرو ته یو خیر اوسې ورور مننه ګران لیدونکو موږ سره اوسئ تاسو د شکر ولسوالۍ ښکلي انځورونه وګورئ دا شنه شنه غرونه وګورئ موږ سره مل اوسئ دا وړاندې زما داسې بازار ده او هلته ښکلي ښکلي ماشومان کرکټ کوي هغوی سره به هم لاړ شو خبرې اترې به وکړو موږ سره مل ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم مخکې مې یادونه وکړم دلته ګلالي ماشومان دي لوبه کوي کرکټ یې کوو نو ترنشي وو دوی سره باید خبرې کوو موږ سره اوسئ ښه یاست صحیح Yes. صحت هم ښه ده ته ښه یې ټول ښه یې بیا شکر څه ټول ښه یې نو ځان که را وپېژنئ خپل نوم دې ووایئ ورور Sahil. او دا نور هلکان دې څه کېږي Danga Wambiam. نومونه یې کوی څه دی Oh. دې نوم څه ده Abidullah. حبیبالله حبیبه خاطر دی Waqas. حبیبې Darwish. درویش نو دلته مې لوبه کوله Oh. ویشي لوبه ده کرکټ هم کوو Naka Kichkim. هغه څه رقم لوبه ده چې لیدونکو ته لږ معلومات ورکړي دا څه رقم کېږي Yaso kasan bo kwazi bal darbonisi. بوتل باندې کیچري؟ او کیچري دا په لرګي وایي که کېچ کې اوټېږي او چې لرګي وي او کیچري او که کېچ نه کي بیا نومره ورکوي چې ورکوي کیچنی کې بیا هغه به ولي بل دندې یخي ها هغه به ولي ګډنګي ته راورسېد بیا اوټېږي څه رقم یې ګټي یا چې هغه او شو دغه دغه لمبر شو او چې هغه څه به ولي چې هغه ته ډنډې کوي دا ته ډنډې پکې هغه باندې هغه به تاسو کورونه چیرته وي دې د ونو شاته وي دې کلي ته څه وایي نوم یې څه ده بونه بونه چې کله خیر کېږي ځانم دی په بونه مشهور دی بونه مشهور دی او بیا خو چې کوم کلی ده اسمار نو دا دې چې خواړه کوم څه مشهور دي مثلا سبزي دي بولاني دي چې دي سابه سایدي سابه بیا د غرونه راټولې له کوم ځای راټولې دلته خپله کوي کرئ او بیا ښار کې خرڅوي تاسو خپله یې خرڅوئ څوک یې وړي خرڅوي او څوک یې نه وړي خپلې څوک یې بخیر څوک یې ښار ته وړي او څنګه ساتیري مزه کوي خوند لري نه لري تاسو ولې نه او بازي هم کوئ کله یا نه ولې نه کوي ټولې کوئ او بازي هم یاده ده او دی فاحشې داسې یعنې کیچ اچوئ چې او هغه سم مسلکیان یې تاسو که نه تا لیدونکو ته غږ اوري که څه وینا لري کامره په خدمت څه وینا نه لري ته سلام کلام ورته نه کوئ تاسو سره پار راغلاست موږ یې همدې له خاطر راغلي یو چې ښکلا خلکو ته وښیو تاسو سره خبرې وکړو بس همدا خپرونه ده نو لیدونکو ته غږ اوري سلام کلام چې لرئ لاس ته پورته کړئ
نه لري سلام هم نه ورکوي داسې مرور یې ټول پاکستاني ټول پاکستاني ته زموږ سلام پاکستاني نه خپل وطن خلکو ته زموږ دلته پاکستاني ښکارو خپل وطن ته څو سلام بس وازوال دي ووایه الله دې وکړي ټول روغ اوسي راته بس دا خبرې دي زه خیر اوسې ښه وخت راکړئ لاسونه مو راکړئ خاص د خپل لوبو کوي موږ خپل کار یو درنو لیدونکو موږ سره مل اوسئ همدلته وړاندې د شیګل ولسوالۍ بازار ده بازار به هم تاسو ته وښیو هېوادوالو سره به هم خبرې وکړو موږ سره مل اوسئ ګران لیدونکو بیا هم تاسو څخه راغلاست یم راورسېدو شیګل ولسوالۍ بازار ته او خواته مې استاد درېدلی دوی من دې بازار کې کار کوي چپس او نور پکوړې شیان پخوي دوی سره بعضې خبرې اترې لري موږ سره مل اوسو استاد ښه خیر دی لري وخت یاد دې ښه ده بالکل خیرات دی بس شکر ژوندی اوسې اوله کې ښکلی نوم دې که لیدونکو ته ووایه خپل نوم محبت الله تخلص چې کوئ منشي باندې کوي منشي په نوم نو څنګه بازار کاروبار کار او خلک ګزاره کوي خو لکه مخکې چې څنګه هغه شان ته کار پکې نه کېږي پخوا مزې نه دی چې په من 500 روپۍ ګټلې اوس پکې چې 200 وګټو اچھا او دغه شان دلته خلک چکر ته نه راځي ولې اوس راځي خو یو جمعې په ورځ سیر وخت دی ګارن صرف جمعې په ورځ هغه ورځ پکې ګرم هماغه ورځ هم کار کېږي ورځ او څنګه دې دوکان ته کرا ورکوئ کرا ورکوو 1300 3,000 مالیه غواړي میاشتې د کال کال و نو بیا چې تعرفه نه لري نور څنګه دی خیر اوسه ورور دلته کوم قومونه ژوند کوي دلته شینواره شینواره او زه به پښتو یم او پښتو او پیسې خو افغانۍ دلته کلدارې خو به نه چلي افغانۍ کلدارې هم چلي خپل کور هم چېرته دی تاسو دې پاس کلي کې دی موړی کلي کې همدې بازار او د بازار نه شاته بره سړک نه دی دې غاړې ته راتلی دی هغه سړک دی کومه خواته دی احمد دغه دي که نه درې دي درې دي هغې طرف ته تللی دی ایسته و شاپوړی او نور درې دي دې چې مشهوره ځای کوم ځای ده همدا شینګل وایي یا نه مشهوره ځای او داسې شته دی نور ځایونه لکه د شکر حسین دی نور دې شګل ته خلک راځي او دا ښه مشهور دا ځای هم دی او ایسته بله دره ده هغې ته هم خلک د کونړ خلک چې کابل او لغمان کابل هر ځای نه راځي او دلته راځي او دې وختو کې به تنها جمعګي راځي جمعې په ورځ راځي او داسې عام ورځ کې نه وي خیر اوسې استاد مننه چې موږ سره خبرې وکړې خیر اوسې نو مسؤلین لیدونکي د غږ اوري که څه وینا هغوی ته لري نه بس نه څه به مسافرو ته هم غږ اوري که هغوی ته څه وینا لري نه کم وطن نه وایي څه پیسې هم وطن کې کار زمبل ته وشي موږ د معذور باندې چیس کومه خیر اوسې استاد مننه زمونږ خپرونه ده همدا به خلاص کړو بیا خیر که اوس رابه شو چای به تاسو او دلته راشي که چې ورته مړه کېدو چې دلته ښه شی مې بس راځم نو مننه استاد ګرانو لیدونکو موږ سره اوسئ تاسو څوم زړونه ښکلې د شینګل د بازار وګورئ موږ سره مل اوسئ ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو څخه راغلاست یم د شیګل ولسوالۍ اډکې او خواته مو یو تن همدلته د لاین استاد ما سره ولاړ ده دوی سره بعضې خبرې اترې کوو بعضې مشکلات لري هغوی به هم چارواکي مسغه اوري هغوی ته یې غواړي ورسوي موږ سره مل اوسئ ورور ښه خیر خیر خیرت دی
صحت دې ښه ده؟ بیخي خیر دی، ستا خیر غواړو. خیر اوسې ورور، په خپله نوم دې کوله کې ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سید ولي دی، د شیګل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ښه وه چې تاسو مو ولیدلی. په دې خاطر وایم چې دغه زموږ چې کوم مشکل دی او دغه پت مقامات چې کوم د امارت دي وایي دا زموږ مشکل هغې ته ورسېږي، ځکه چې موږ د ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو. زه خپله یوازې زه نه دغه ټول چې د کونړ په سطحه باندې که د وټپور ولسوالي ده، که د نارنګ ده، که د شیګل ده، د هرې ولسوالي دي که نه، دغه ټول غریبانان داسې ده چې مخکې دولت کې هر څنګه وو، اوس چا غوا خرڅه کړې، چا بزه خرڅه کړې، صحیح ده که نه، ځان دپاره یو کاروبار برابر کړی، اوس چا دوکان چا ریړه. اوس موږ چې کوم یو موږ اوس هر یو کس ځان ته همدغه سوزکي یو برابر کړی، یا په 3 لکه او یا په 2 لکه روپۍ مو اخیستی دی، صحیح ده. اوس زموږ مشکل چې دغه مقاماتو ته دی، ځکه چې دغه چغتیا ته موږ ځو راځو، اوس موږ ډېر په یېره باندې ځو راځو. په څه خاطر باندې؟ په دې خاطر باندې چې کله دغه سټیکر یې موږ ته راکړلې، دغه سټیکرو دی موږ نه 1000 روپۍ واخیستلې، صحیح ده، امارت واخیستلې، 1000 افغانۍ رانه واخیستلې. اوس بېرته وایي چې تاسو دې ته پلیټونه واخلئ که نه، آی شاباس. په پلیټ باندې زمونږ په پلیټ باندې راځي 15000 روپۍ، 9000 روپۍ پرې راځي که نه، مصرف پرې راځي پلیټ باندې. اول دغه ضد ته وایم زه یو سوزکی لرم، نور ولا که یو شی لرم، صحیح ده. که دا سوزکی زما نه ونیسي دا د شپه چې زما نه خپله نفقه واخیستل، لاسونه یې رانه آی شاباس، لاسونه یې رانه واخیستل، ځکه بیا زه نور شی نشم کولی، ځکه زه 8 کسه فامیل لرم، همدغه یو سوزکی لرم که نه، که همدې باندې ساتمه، صحیح ده که نه. موټر مې هغه چې ولاړ دی همدغه مې موټر دی. زه یوازې د شیګل په سطحه نه، د ټول کونړ په سطحه باندې وایم چې وروره زموږ څه دې ودام کاري وشي چې دغه سوزکي چې کوم دي دې باندې راځي 15000 روپۍ، مازدا چې کوم ده مازدا باندې هم 15000 او 15000 روپۍ راځي، هغه کېږي 50 لکه روپۍ باندې، صحیح ده. زما سوزکۍ کې 3 لکه 3.5 لکه روپۍ قیمت لري، په ما باندې هم 15000 روپۍ راوځي، مازدا د ورځې 15000 روپۍ ګټم، صحیح ده که نه. او زه د ورځې چې ټوله ورځ یې وګرځم په ټوله ورځ کې زه 300 روپۍ ګټم. نو زه 15000 روپۍ تا ته د امارت مشرانو ته زه دغه کوم چې دغه 300 روپۍ چې جمع کړې نه شی جوړېږي، او که دا 300 روپۍ زه ماښام تالی درکړم که خپلو بچو له ویسم، صحیح ده که نه. نو په دې خاطر باندې دغه زما غږ به پرتو مقاماتو ته ورسېږي. یوازې زما نه دی ټول د کونړ په سطحه او بیا د شیګل په سطحه باندې دا کوم ډریوران چې کوم دي دې مشکل سره موږ سخت مخامخ یو. کله چې کمیسیون والا راوځي موږ دغه ورځ زموږ خراب وي، ځکه ماښام خو مانه بچي او چی غواړي که نه، زه خو داسې نشم کولی چې غونډه ورځ تېره کړم. نو په دې خاطر باندې کوشش راله وکړئ چې دغه زموږ دغه اواز د رشوت مقامات چې د چا په وس کړي که نه، دا راغلی ته ورسوي. زموږ کار همدا ده چې د عام ولس غږ مسؤلینو ته ورسوي. نو الله دې وکړي چې ستاسو غږ هم واوري او تاسو د مشکل د یو اساسي د حل لاره پیدا کړئ. مننه، خیر وي، کور او ودان. نور که څه وینا لرې که مننه، همدغه مشکل دی چې دا مشکل زموږ حل شي، زموږ هر څه حل بس الله مهربانه ده کېدای شي حل شي. مننه، کور مونږ ته که څه خدمت وي. مننه، مننه، خیر اوسئ. ګرانو لیدونکو دا وه د نن ورځې خپرونه د شیګل ولسوالۍ څخه. نو تر بلې خپرونې چې زه سېلاب رضوان ستاسو په درانه چوپړ کې د کونړ له یو بلې سیمې څخه حاضرېږم. تاسو په الله سپارم، ښه وخت ښه کار.